السلام علیکم. احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته په خیر راغلی. زه په وطن کې بند پاتې یم او زما شپږ میاشتې وخت هم پوره شوی. نو زه اوس څنګه کولی شم چې اماراتو ته بیرته لاړ شم؟ ما ته ځینې کسان وایي کم چا چې د شرجې ویزې دي او دوی په وطن کې د شپږو میاشتو څخه زیات وخت پوره شوی دی، نو دوی اوس په هغه ویزو باندې نشي راتلی. او زما په وطن کې شپږ میاشتې وخت پوره شوی، خو زما د ویزې وخت هم ختم شوی دی. آیا زما ویزه اوس کینسل شوې ده او یا به زه څنګه وکولی شم چې اماراتو ته بیرته لاړ شم؟ دا هغه پوښتنې دي چې ما نه په لسګونو بار شوي او نن ما د دې په اړه ډېره پلټنه کړې. غواړم چې د دې په اړه واړه معلومات در سره شریک کړم. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړې تر څو د دغې په اړه تاسو سره چې کومې پوښتنې دي هغه حل شي. که چیرې هم تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه یوئ دا د ضرور سبسکرایب کړئ، او که احمد افیشل فیسبوک پاڼې ته نه یوئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. بله دا چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي. نن ورځ یو خبر ډیر خپور شوی چې اکثر ما نه د دې په اړه خلکو پوښتنه کړي، کم چې ځینو انډین او پاکستانیو یوټیوبرو په خپل یوټیوب کې خپره کړي، او ما هم خلکو د هغې په اړه پوښتنه کړي چې دا خبره حقیقت ده چې وایي چې کم څوک چې په وطن کې بند پاتې دي او د دوی ویزې ختمې شوي دي، اوس د هغې ویزې کینسل شوي دي، دوی چې دوباره اماراتو ته راځي دوی به دوباره نوې ویزه لګوي. نو زه به د دې خبرې په جواب کې ووایم چې ما ډیره پلټنه وکړه او دا خبر ما صرف یو ځای کې پیدا کړ، کم چې د نیشن ویب سایټ دی په هغه کې راغلی دی. تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري. په دې کې ویل شوي چې هغه کسان کم چې د اماراتو نه بهر دي او د دوی شپږ میاشتې وخت پوره شوی دی، نو دوی به د نوې ویزې لپاره اپلای کوي. د دې ویب سایټ په وینا چې دا خبره مونږ ته محمد احمد المیری کم چې د دوبۍ جوازاتو ډایرکټر دی هغې له قوله لیکلي چې ښه دی کمو یا په هغو ویزو والا خاوندان کم چې په وطن کې بند پاتې دي او د دوی شپږ میاشتې وخت پوره شوی، نو اوس د دوی ویزې کینسل شوي دي. دوی چې غواړي چې اماراتو ته بیرته راشي نو دوی به خپلې ویزې نوي کوي. په دې کې ځینې کسان یاد کړي دي چې هغو لپاره دغه قانون نه دی. د کسانو له جملې نه هغه وطنیان چې د دوی مېرمنې د نورو هېوادونو دي او هغه مېرمنې په بل وطن کې بند پاتې ده، که دوی باندې شپږ میاشتې وخت هم پوره شوي وي هغه کولی شي چې بیرته اماراتو ته بیرته راشي. او بل هغه کارکوونکي کم چې وطنیانو سره خاص کار کوي، مقصد لکه خصوصي ډریوران او یا نور داسې کارکوونکي، نو که هغو باندې شپږ میاشتې وخت پوره شوي وي دوی ته هم اجازه ده چې بیرته اماراتو ته راشي. او بل هغه کسان کم چې د تداوۍ لپاره د اماراتو نه بهر لاړ وي دوی باندې شپږ میاشتې وخت پوره شوي وي، دوی هم کولی شي چې اماراتو ته بیرته راشي. هغه کارکوونکي کم چې دولتي ادارو کې کار کوي او دوی باندې شپږ میاشتې وخت پوره شوی دی، دوی هم کولی شي چې اماراتو ته بیرته راشي. او ورسره هغه اوسیدونکي چې خصوصي سکتورونو لپاره کار کوي او دوی د روزنې لپاره بهر هیوادونو ته استول شوي وي، دوی هم کولی شي چې بیرته راشي. نو دا هغه معلومات کم چې په د نیشن ویب سایټ کې راغلي دي، خو که دغه تر څه مونږ خلیج ټایم وګورو په دې کې داسې هیڅ خبر نه دی راغلی، او که بیا مونږ ګلف نیوز وګورو په دې کې هم داسې هیڅ خبر نه دی راغلی. صرف په دې کې یو ځای کې یو خبر راغلی چې دلته یو پوښتنه شوي کم چې په سکرین هم تاسو ته ښکاري چې د اماراتو نه بهر ما شپږ میاشتې وخت تېر شوی، نو اوس به زما ویزې سره څه کیږي. ګلف نیوز دغه سوال په تفصیل سره دلته بیان کړی، خو زه تاسو ته هغه مهم ځای ته راځم کوم ځای سره چې مونږ کار دی. ګلف نیوز وایي چې مونږ دا خبر امیر سنټر سره شریک کړو چې هغه کسان کم چې د اماراتو نه بهر دي او د دوی ویزې د اول مارچ څخه را په دې خوا ختم شوي دي او اوس د دوی شپږ میاشتې وخت پوره شوی دی، نو دوی ته یو خاص وخت ورکړی شوی دی تر هغو پورې چې تر کومه پورې نرمل پروازونه نوي شروع شوي. مقصد کم کسان چې د افغانستان نه اماراتو ته ځي هغه چې نرمل حالت ته نوي راغلي نو دوی ته تر هغې پورې وخت ورکړی شوی دی. دلته وخت نه دی مشخص شوی. دغې سره که تاسو زه امارات 24/7 ته راولم دلته هم کوم خبر د دې په اړه نه دی خپور شوی، خو تاسو اوس سیده راولم جوازاتو رسمي ټویټر پاڼې ته. کله هم چې جوازاتو کم یو قانون اعلان کړی هغه اول د خپل ټویټر پاڼې څخه خپروي، خو ما چې څومره هم دغه ټویټر پاڼه تعقیب کړه په دې کې هیڅ داسې کوم خبر نه دی راغلی چې کم څوک اماراتو نه بهر پاتې دي او د دوی شپږ میاشتې وخت پوره شوی دی، اوس د دوی ویزې ختم شوي دي نو د دوی ویزې کینسل شوي دي. داسې هیڅ خبر په دې ټویټر پاڼه کې نه دی راغلی، خو صرف هماغه پخواني خبرونه دي چې تاسو ته ښکاري. په دې کې مهم یو درته ژباړم کم چې په دې موضوع پسې تعلق لري. ښه اوسیدونکي کم چې د اماراتو نه بهر دي او د دوی ویزې د درېیمې میاشتې اول تاریخ څخه را په دې خوا ختم شوي دي او ورسره شپږ میاشتې وخت هم پوره شوی دی، نو موږ دوی ته تر هغه پورې وخت ورکوو تر څو پورې چې نارمل حالت نه پروازونه نوي شروع شوي. کله چې نارمل پروازونه شروع شي نو دوی ته موږ دوباره اعلان کوو چې تر دې تاریخه پورې اماراتو ته بیرته راشئ. نو دا هغه معلومات کم چې د دې موضوع پورې تړلي وو. نو دلته هم سړی حیران شي چې آخر څه وکړي، د چا خبره ومني، د نیشن نیوز خبره ومني که د ګلف نیوز خبره ومني او که جوازاتو خپل ټویټر پاڼې نه چې کوم څه خپره کړي که د هغې خبره ومني. خو زما په اند تر ټولو نه بهتره د جوازاتو خبره ده، ولې چې نوی قانون جوړ شي هغه دوی خپاروي تر څو پورې چې جوازاتو رسمي اعلان نه وي کړی
نو کم څوک چې په وطن کې بند پاتې او ستاسو ویزې ختم شوي دي او یا ستاسو 6 میاشتې وخت پوره شوی دی نو هیڅ مه ورخطا کیږئ که چیرې دوی په حقیقت کې د ستاسو ویزې کینسل کړي وي نو هرومرو به دوی کوم سوچ کړی دی په اړه او یا شاید د اماراتو قانون هو هیڅ پته نه لګي نن یو قانون دی او سبا بل قانون نو تاسو ته دوباره بیا وایم چې تاسو هیڅ مه ورخطا کیږئ په دې کې ستاسو هیڅ غلطي نه ده چې حالات داسې وو چې تاسو مجبوره شئ چې په وطن کې بند پاتې شئ او تر اوسه پورې هم بند پاتې ولې چې اپروول هم نه درکوي کیږي او دلته د یو خبره بل هم در سره شریکوم ها کسان چې په وطن کې بند پاتې دي او د دوی 6 میاشتو نه کم وخت پوره شوی دی ها چې څنګه هم امارات ته لاړ شي د دوی سره صرف یو میاشت وخت پاتې کیږي تر څو دوی خپلې ویزې نوي کړي او کم چې په اماراتو کې دننه دي هغو سره تر 3 میاشتو پورې وخت شته چې خپلې ویزې نوي کړي د دې په اړه 12 تاریخ باندې ما په تفصیل سره ویډیو جوړه کړې نو تاسو کولی شئ چې هغه واورئ نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شي که کوم بدلون پکې راغی یا کوم نوې معلومات پکې راغلل زه ضرور تاسو سره شریکوم نو تاسو د دې لپاره احمد آفیشل یوټیوب چینل تعقیبوئ او ورسره احمد آفیشل فیسبوک پاڼه تعقیبوئ که چیرې چا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هغه ضرور در سره سبسکرایب کړئ او که چا احمد آفیشل پاڼه نه وي لایک کړي نو دا ضرور در سره لایک کړئ تر څو نوي کوم معلومات چې راځي هغو څخه تاسو په وخت خبر شئ بله دا چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي نور مو په الله سپارم د الله په امان